نارنجي جانې ځان لږ سم ونیسه که رسم دې خراب راغی بیا به څه نه وایې. زه خدای ښایسته پیدا کړی یم، عکس او رسم کې دواړو کې ښه راځم. دا چې ته رسم نشي کږلی هغه بېله خبره ده. دا د نارنجي رسم دی. وایم آفرین دې په خدای، تر اوسه هېچا زه دومره ښکلی نه وم رسم کړی. ته خفه نه شوې؟ نه ولې خفه شم، ټوکې دې کړي نو. په دې خو ته پوهېږې چې په چا پورې ملنډې وهل ښه کار نه دی. زما په نظر هم دا ښه کار نه دی. ډېره بښنه غواړم نارنجي جانې، ما غوښتل په رسم کې خپله وړتیا وښایم او در سره ټوکې وکړم. نو زه په دې وړو خبرو نه پوهېږم. ته څومره مهربانه او یوه ښه ملګرې نارنجي جانې. مننه نارنجي جانې. سلام ټولو ته. وعلیکم السلام معلم صاحب. څنګه یاستئ زده کوونکو؟ ښه شکر چې ښه یاستئ. تاسې څنګه یې معلم صاحب؟ مننه نارنجي جانې، زه هم شکر ښه یم. یو ځانګړی سلام ټولو هغه لیدونکو ته چې همدا اوس مهال موږ د تلویزیون او ټولنیزو صفحو څخه ګوري. ښه زده کوونکو، مخکې له دې څخه چې موږ د درس په لور لاړ شو غواړم چې له تاسو څخه یو څو پوښتنې ولرم. آیا کله مو په دې اړه فکر کړی دی چې زموږ د بدن حجرې څنګه ګډ کار کوي؟ او یا هم کله مو په دې اړه فکر کړی دی چې د دې حجرو دندې څنګه په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي؟ پوهېږم چې همدا اوس ستاسو په ذهن کې ډېرې پوښتنې دي، خو په ننني درس سره به ستاسو دې پوښتنو ته له خیره سره ځواب ورکوم. نو بسم الله درس به شروع کړو. وایم د خیر په کار کې بیړه ښه ده معلم صاحب. هو بلکل نارنجي جانې، ورځو د درس د هدفونو په لور. د درس هدفونه: د نسج پیژندل او د جوړښت څرنګوالی، د نسجونو د ډولونو پیژندل یعنی د نباتي او حیواني نسجونو پیژندل، د نباتي نسجونو د بیلابیلو ډولونو پیژندل یعنی د اپیډرمیس اساسي نسجونو او انتقالي نسجونو پیژندل. خاص زده کوونکو، موږ ټول په دې پوهیږو چې د هر ژوندي موجود بدن له حجرو څخه جوړ شوی دی او د بدن بیلابیلې برخې حجرې لري. نو هره حجره ځان ته یوه ځانګړې دنده لري. نو راځو تصویر په لور. د ځیګر حجرې، عصبي حجره یا هم نیورون، د پوستکي حجرې، د ریښې حجرې، د ساقې حجرې، د پاڼو حجرې. لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ولیدل، دا حجرې یو شان دي او په یو ځانګړي ګروپ کې یوځای شوي دي او د یو ګډ هدف لپاره کار کوي. لکه موږ چې دلته راټول شوي یو او بیولوژي زده کوو. هو بلکل نارنجي جانې، لکه څنګه چې په ښوونځي کې زده کوونکي راټول شوي دي، یو ډول جامې لري، په یو ګروپ کې دي او تعلیم کوي. یا هم همداسې ښوونکي چې زده کوونکو ته سبق وایي او دوی روزي. کوم بل مثال شته؟ مثلا ډاکټران دا هم یو ګروپ دی، سپینې چپنې اغوندي او وظیفه یې درملنه ده. ډېر ښه. کوم بل مثال؟ معلم صاحب، مثلا د ښاروالۍ کارکوونکي چې د ښار په پاکوالي برخه کې کار کوي، یا ګروپ دی، یو دنده او جامې هم یو شان دي. آفرین، مثال د بالکل صحیح دی. نو په همدې ډول دا حجرې یو ځای په یو ګروپ کې راټولې شوي دي او د یو بل په همغږۍ باندې کار کوي تر څو ژوندي موجودات خپل ژوند ته دوام ورکړي. معلم صاحب، د حجرو دا ګروپ نوم نه لري. لیمې جانې، اوس مې تاسو ته همدا خبره کوله چې د حجرو دې ګروپ ته نسج یا هم ټیشیو وایي چې تاسو ته به په مانیټور کې هم تعریف او هم شکل وښایم. نسج جالبه نوم دی. که نسجونه مې زده کړل نو نسجي نارنجي به ومه. هو د نسج تعریف: نسج یا ټیشیو د حجرو هغه ګروپ ته وایي چې شکل، اندازه او دندې یو شان دي. هر نسج په ژوندیو موجوداتو کې یو ځانګړی فعالیت ترسره کوي. دا خو مو ولیدل. اوس به د انسان د بدن د بیلابیلو نسجونو تصویرونه وګورو. د زړه نسجونه، د پښتورګو نسجونه، د سږي نسجونه. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زموږ د لاس پوستکی له یو ډول نسج څخه جوړ شوی دی چې دې نسج ته بشروي یا هم پوښخي نسج وایي.
اوس هم ورځو د بشروي یا هم پوښښي نسج تصویر ګورو. لکه څنګه چې تاسو په مانیټور کې ګورئ دا تصویر د بشروي نسج تصویر دی. له کومو حجرو څخه چې دا جوړ شوی دی څو وجهي شکل لري او اندازه یې یو شان ده او ټول د بدن د ساتنې لپاره دنده ترسره کوي. معلم صاحب چې نسج د حجرو ګروپ ته وایي یو حجروي موجودات نسج نه لري نو آفرین زینب جانه ډېره ښې موضوع ته د پام وکړه. نه لري. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې نسج د حجرو له یو ګروپ څخه جوړیږي. او زده کوونکو باید تاسو ته یو مهم ټکی یاد کړم. د درس مهم ټکي باید په خپلو کتابچو کې یاداشت کړئ تر څو مو له یاده ونه وځي. سمه ده؟ سمه ده معلم صاحب. لکه څنګه مو چې په تېر درس کې ویلي ول حجره دوه ډولونه لري، حیواني او نباتي. نو په همدې ډول نسجونه هم په دوه ډوله دي، نباتي نسجونه او حیواني نسجونه. نو په ننني درس کې به موږ لومړی د نسجونو د اول ډول په اړه وغږیږو او تفصیل به ورکړو او تاسو ته به یې هم تعریف ووایم او هم به یې شکل وښایم. او ډېر ښه. خو څه معلم صاحب؟ خو تر یوې لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست. د صنف خپرونه ده، د بیولوژي مضمون دی او د درس موضوع ده د نسجونو پیژندل. اوس ورځو د مانیټور په لور او د نباتي شکلونو څو نسجونه ګورو. اپیدرمس، ستوماتا، پارانشیم، سکلرنشیما، فلویم او زایلم. خاص زده کوونکو تاسو خو اوس د دې تصویرونه ولیدل. اوس ورځو د نباتي د نسجونو د تعریف په لور. نباتي نسجونه. نباتي نسج د نباتي حجرو یو ګروپ دی چې شکل، جوړښت او عمل یې سره یو شان دی. مونږ د نباتي نسجونو په تعریف باندې پوه شو او شکلونه مو هم ولیدل. اوس راځو د دې د ډولونو په لور چې په 3 ډوله دي: بشروي نسجونه، فعالي یا انتقالي نسجونه او اساسي نسجونه چې اوس یې ډولونه هم په مانیټور کې ګورو. اول ډول دی بشروي نسجونه یا هم اپیدرمس ټیشوز. بشره یعنی پوستکی، ځکه خو بشروي نسجونه د پوښښي نسج په نوم یادیږي. زموږ بدن یې پوښلی دی او ورنه ساتنه کوي. په نباتاتو کې هم اپیدرمس یا پوښښي نسجونه د نبات له داخلي قسمت څخه ساتنه کوي. بشروي نسجونه خو مو وپیژندل. اوس فرضو یو لنډ ګرافیکي فلم ته، هغې کې به تاسو ته بشروي نسجونه در وښیم. او فلم؟ نارنجي جانې بیا دې ورته خوب یونیسي. توبه خدایه، ولې زه درته د خوب ګوډه ښکارم که څنګه؟ لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ولیدل، بشروي نسج یو ساتونکی نسج دی چې د نبات بهرنۍ برخه لکه پاڼه، میوه، دانه، ساقه دا ټولې پوښلې دي او نبات د بهرنۍ برخې څخه د ورپېښو خطرونو څخه ساتي. معلم صاحب یوازې همدا دنده ده که بل کار هم کوي؟ نه زینب جانې، نورې دندې هم مخې ته وړي. اپیدرمس په نباتاتو کې د اوبو د ضایع کېدلو مخه نیسي او دغه شان د نبات نه بل نبات ته د اړتیا وړ ګازونه او د هوا د اتموسفیر چارې هم مخ ته وړي. اوس ورځو بل تصویر ته. د ریښې حجرې، د ساقې حجرې او د پاڼو حجرې. دا 3 واړه اپیدرمس لري زده کوونکو. اوس په درس پوه شوئ؟ هو معلم صاحب. زده کوونکو تاسو ته مې وویل چې د نباتاتو بدن د 3 ډوله نسجونو څخه جوړ شوي دي چې د لومړي نسج په اړه مو معلومات ترلاسه کړل. اوس ورځو د اساسي نسجونو په لور او د وعایي یا هم انتقالي نسجونو په لور چې زموږ دویم نسج دی د اساسي نسج پیژندل. ورځو د تصویر په لور. اساسي نسجونه. د نباتي نسجونو دوهم ډول د اساسي نسج په نوم یادیږي. دا نسج د اپیدرمس لاندې موقعیت لري او د نبات داخلي برخه جوړوي. معلم صاحب اساسي نسجونه نور کوم کارونه کوي؟ توبه خدایه، ته خو لږ صبر وکړه. خیر دی نارنجي جانې، څوک چې ډېرې پوښتنې کوي غواړي چې په درس باندې نور هم ځان پوه کړي. ګلسم جانې،
اساسي نسجونه د نبات ځوانې برخې ځواکمنوي او دوی ته د تاویدو او کږېدو وړتیا ورکوي او د دې ترڅنګ د ضیایي ترکیب عملیه هم په همدې نسجونو ترسره کیږي. اوس هم ورځو د بل تصویر په لور. پارانشیم، کولنشیما او سکلرنشیما. لکه څنګه مې چې تاسو ته وویل دوهم ډول اساسي نسجونه دي او اساسي نسجونه هم په دریو برخو ویشل شوي دي چې تاسو ته به په تصویر کې وښایم چې لا مو په سر خلاص شي. اوس چې دې فلم ته لګې پولی وی ډېر به یې خوند کړی و. اساسي نسجونه یا هم ګراوند ټیشیو په درې ډوله دي. اول پارانشیما نسجونه، دوهم کولنشیما نسجونه او دریم سکلرنشیما نسجونه. چې اوس ورځو لومړی ډول یعنې پارانشیما ګورو. پارانشیما د اساسي نسجونو ډیره برخه جوړوي. د اساسي نسج د دې ډول حجرې ژوندۍ او فعاله دي او نازک حجروي دیوالونه هم لري. ورځو د بل تصویر په لور. کولنشیما هغه حجرې چې دا نسج جوړوي په ډیره اندازه کلوروپلاست لري، نو ځکه د ضیایي ترکیب عملیه هم په همدې کولنشیما نسجونو سره ترسره کیږي. زده کوونکو کلوروپلاست مو په یاد دی؟ کلوروپلاست هماغه زرغون رنګی پلاستیک دی غبرګې غشاوې چې لري. آفرین، هماغه دی چې د نبات د پاڼو په حجرو کې ضیایي ترکیب عملیه ترسره کوي. مریم صاحب دا کومه عملیه ده؟ که ساده تاسو ته ووایم د نبات د خوړو د جوړولو عملیه ورته وایي. وایم معلم صاحب دا د خوړو نوم چې اخلی دا زړه مې وران شي. زړه د مه ورانوه نارنجي جانې، بیا بل خیره سره په دمه کې یو څه وخورئ. لکه څنګه چې په مانیټور کې ګورئ دلته د پارانشیم تصویر ډېر ښکاره ښودل شوی دی چې دا د پارانشیم تصویر دی. خدای چې دا بیولوژي شته ګنې د فیل په غوږ کې به ویده وو له دنیا بې خبره. هو بالکل نارنجي جانې، د بیولوژي د علم له برکته به موږ ډېر څه زده کړو. اوس ورځو د اساسي نسجونو دوهم ډول ته. کولنشیما د اساسي نسجونو دوهم ډول دی چې دا هم پارانشیم ته ورته دی. توپیر یې دا دی چې حجروي دیوال نسبت پارانشیما ته پیړ دی. معلم صاحب دندې هم سره ورته دي؟ نه لمې جانې، د دې دندې د نبات د ځوانې برخې ځواکمنه کول دي چې نبات ته وړتیا ورکوي چې تاو یا هم کوږ شي. اوس ورځو د اساسي نسجونو دریم ډول ته چې دا ډول یې سکلرنشیما نومیږي. ورځو تصویر په لور. سکلرنشیما دا نسج سخت او کلک دی. د دې نسجونو حجروي دیوال د وخت په تېرېدو سره پیړیږي او حجرې یې مري. لکه څنګه چې په تصویرو کې ګورئ. د لوبیا دانې، د غوزانو پوستکی او د ناک د میوې دانې د دې نسج ډېر ښه مثالونه دي. اوس پوه شوئ زده کوونکو؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. نو تر دې ځایه پورې موږ د نسجونو دوه ډوله وپېژندل چې هغه بشروي او اساسي نسجونه ول. اوس راځو وایي یا هم انتقالي نسجونو ته. وایي یا هم انتقالي نسجونه. وایي یا انتقالي نسجونه د نباتي نسجونو دریم ډول دی. دا نسجونه په عالي نباتاتو کې وي او په دوه ډوله دي. اول یې زایلم او دوهم فلویم. زده کوونکو اوس ورځو په دې ځان پوهوو چې فلویم څه دی او زایلم څه دی. زایلم انتقالي رګ یا نل دی. د دې نسج دنده دا ده چې اوبه او منرالونه یا هم معدني مواد چې د ریښې لخوا جذبیږي ټول نبات ته ورسوي. اوس ورځو د تصویر په لور یې. دا هم په تصویر کې لکه څنګه چې ګورئ د زایلم تصویر دی. اوس ورځو د فلویم د تعریف په لور. فلویم انتقالي یا وایي رګ دی چې له پاڼې څخه ټول نبات ته د ګلوکوز پخه شوې شیره یا خوراکي مواد د رسولو دنده لري. دا و د فلویم تعریف. اوس ورځو د شکل په لور.
دا هم د فلویم تصویر دی. ښه ګرانو زده کوونکو، دا چې لا مو درس ښه زده شي او په ذهن کې مو کښېني، تاسو ته به دا ټول په دیاګرام کې وښیم. نسجونه، نباتي نسجونه او حیواني نسجونه. نباتي نسجونه بیا په دریو برخو باندې ویشل شوي دي: وعایي یا انتقالي نسجونه، بشروي نسجونه او اساسي نسجونه. وعایي یا هم انتقالي نسجونه بیرته په دوو برخو ویشل شوي دي: فلویم او زایلم. اساسي نسجونه هم په دریو برخو باندې ویشل شوي دي: پارنشیما، کولنشیما او سکلرنشیما. زده کوونکو، اوس کولی شئ د دیاګرام له مخې ماته د نسجونو د ویش په اړه ووایئ؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. د تیرو درسونو په څېر زما هر پوښتنې لپاره 15 ثانیې تاسو وخت لرئ. نو لومړۍ پوښتنه زما له ګلسم جان څخه ده. ګلسم جانې راته ووایه چې نسجونه په څو ډولو ویشل شوي دي؟ نسجونه په دوو برخو ویشل شوي، یو ډول یې حیواني او بل یې نباتي. نارنجي جانې ته نقل مه ورکوه. آفرین ګلسم جانې. لیما جانې ته به راته ووایې چې د نباتاتو وجود له څو ډولو نسجونو څخه جوړ شوی دی؟ د نباتاتو بدن له 3 ډولو نسجونو جوړ شوی: بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او دریم مې هیر دی. دریم هم وعایي یا هم انتقالي نسجونه دي. ښه زده کوونکو، اوس مو څنګه خوښه ده چې خپل عملي کار پیل کړو؟ معلم صاحب، عملي کار خو ښه دی، خو په وږي ګېډه نه کېږي. نارنجي جانو بالکل سمه خبره دې وکړله. مخکې له عملي کار څخه یوه لنډه دمه اخلو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. زده کوونکو، عملي کار ته چمتو یاست؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. څوک راته ویلی شي چې نباتي نسجونه یعنې څه؟ نباتي نسجونه د ځانګړو حجرو ګروپونه دي چې د نباتاتو په بدن کې یوه خاصه دنده په ګډه سره ترسره کوي. آفرین، ځواب د بالکل صحیح دی. زده کوونکو، نن به موږ په عملي کار کې د نباتاتو بېلابېلې برخې په مایکروسکوپ کې ګورو او تاسو به د نبات یوه ځانګړې برخه باندې کار کوئ. ګلسم جانې، ته به د نبات په پاڼې باندې کار کوې، زینب جانې ته به په ګل پاڼې باندې کار کوې، ارزو جانې ته به په ریښې باندې کار کوې، او لیمې جانې ته به هم په ساقۍ باندې کار کوې. او نارنجي جانه به ما سره مرسته کوي چې څوک د مایکروسکوپ په لیدلو کې بې نوبتي ونه کړي. سمه ده نارنجي جانې؟ سمه ده معلم صاحب. که وایې لکه ډاکټران چې ناروغانو ته نمرې ویشي، هماغسې به نمرې وویشم. ډېر ښه. لومړی به له ګلسم جان نه پوښتنه وکړو چې څه کوي. ما یوه تازه پاڼه انتخاب کړه ډېر ښه. او یوه برخه مې ترې پرې کړه. اوس پنس راخلم او په پنس یې په سلایډ باندې ږدم. آفرین. اوس یو څاڅکی اوبه پې څڅوم. اوس پې کور سلایډ ږدم او میکروسکوپ کې یې ګورم. آفرین. راوړه. مهرباني ګلسم جانې. ګلسم جان، غواړې څه پکې ووینې؟ اوه، د پاڼې په درمنځ کې څومره واړه واړه سوري دي، جالب دی. ډېر ښه. اوس ورځو لیما جانې ته چې لیما جانه د ګل په ساقۍ باندې کار کوي. لیما جانې، باید څه وکړو چې په ساقه کې نسجونه وګورو؟ ما د یو ځوانې ساقې یوه عرضي برخه راخیستې. کوسوم غوندې په سلایډ ږدم، یو څاڅکی اوبه هم پرې اچوم او بیا یې په میکروسکوپ کې ګورم. یو دانه اضافه سلایډ راخلو، یوه نازکه برخه یې پرې کوو او یو بل سلایډ هم راخلو تر څو خپله نمونه پرې کېږدو. یو څاڅکی اوبه پرې اچوو او بیا کور سلایډ پرېږدو او غواړم په میکروسکوپ کې وګورم. اوس یې وګوره لیمې جانې. غواړم د اپیدرمیس ترڅنګ د نبات داخلي نسجونه لکه پرانشیما، کولنشیما، زایلم او فلویم هم پکې وګورم. ډېر ښه لیما جانې، مننه. اوس ورځو ارزو جانې ته. ارزو جانې ته څه کوې؟ زما نمونه هم چې د ریشې یوه اوږده برخه ده په سلایډ یې چمتو کوم. ډېر ښه.
دا په پنس باندې بیلوو، آفرین. بیا په سلایډ باندې ږدو. اوس یو قطره اوبه اخلو، آفرین. بیا په کور سلایډ ږدم او اوس یې په مایکروسکوپ کې ګورم. راوړه ارزو جانې چمتو شوې نمونه دې راوړه. زه هم په ریشه کې اپیدرمیس ګورم. دا هم د ویښتو په شان جوړښتونه دي چې له دې ځایه پیل شوي. دا به څه شی؟ دا د ریښې ویښته دی چې د اپیدرمس څخه یې منشا اخیستې ده او له ځمکې څخه اوبه او منرالونه جذبوي. څومره جالب دی. آفرین ارزو جانې، کار دی فوق العاده و. اوس یې له زینب جانې څخه اورو. زه لومړی په سلایډ باندې یو قطره اوبه اچوم. آفرین. بیا د ګل پاڼې یوه نازکه برخه په پنس باندې پرې کوم آفرین. او په سلایډ یې ږدم. بیا وروسته کور سلایډ پرېږدم. زما سلایډ هم ښکلی او رنګینک دی. ما خو پکې نه وي دی. نه، ځینې انتقالي رګونه وینم او اپیدرمیس هم ښه او واضح ښکاري. رسم به یې هم ښکلی او واضح وباسم. آفرین زینب جانې، له تا څخه مننه کوم. اوس کولی شئ خپلو ځایونو ته لاړ شئ، خپل چپنې وباسئ او دستکشې مو له لاسو څخه وباسئ. نو ورځو د ننني درس د پوښتنو په لور. اوس راځو د پوښتنو په لور. څوک راته ویلی شي چې د اپیدرمیس دنده څه ده؟ د نبات د داخلي برخو ساتنه کوي او نه پرېږدي اوبه یې ضایع شي. ښه، ورځو بله پوښتنې ته څوک راته ویلی شي چې د ریښې کومه برخه اوبه جذبوي؟ استاد جانې، زه ووایم. ووایه ګلسم جانې. د ریښې ویښته له خاورې اوبه او منرالونه جذبوي. آفرین ګلسم جانې، ماشاءالله د نظره نشي. ښه زده کوونکو، اوس ورځو د نن درس نتیجه اخلو. په سکرین باندې ګورو. هغه موجودات چې یوه حجره لري خپل ټول فعالیتونه په همغه یوه حجره ترسره کوي. خو په څو حجروي موجوداتو کې حجرې په بېلابېلو ګروپونو سره یوځای کیږي او نسجونه جوړوي. نسج یا ټیشو د حجرو یو ګروپ دی چې ټولې یوه اندازه دي، جوړښتونه یې هم یو شی دي او دنده یې هم یوه ده. نباتي نسجونه په دریو برخو ویشل کیږي: اپیدرمیس نسج، اساسي نسجونه او وعایي یا هم انتقالي نسجونه. اپیدرمیس ساتونکی نسج دی چې د نبات باندنۍ برخه یې پوښلې او له باندنیو خطرونو یې ساتي. اساسي نسجونه له پارنشیما، کولنشیما او سکلنشیما جوړ شوي دي چې نبات وده کوونکي او ځوانې برخې ځواکمنوي او هغوی ته د تاویدو او کږېدو وړتیا ورکوي. انتقالي نسجونه یعنې زایلم او فلویم. زایلم اوبه او معدني مواد له ریښې څخه ساقۍ ته او فلویم پخه شوې شیره له پاڼې څخه ټول نبات ته انتقالوي. له ملتیا مو مننه درنو لیدونکو. که راسره پاتې شوئ نو درسره به پاتې شو.